ما ته په مانځه کې تشې ګراوه او ټلیفون راغی ورېږه او صبر وکړه او ولاړ په مانځه باندې یو مالک په درس کې ناست یم د احادیثو درس یې کوو د حدیثو د درس په منځ کې د امام مالک رنگ متغیر شو رنگ بدل شو وروسته دې ما تپوس وکړو د درس نه وروستو چې سیب ستا په رنګ کې فرق راغی رنګ دې زیل شو ویلې انه لدغني 16 لدغتنا من اقربو ویل ما د حدیثو درس کو یو لړم مال 14 ټکونه راکړل 14 دی لړم مو چې چلم 14 زلا رنگ می متغیر شو رنگ می سخت شو درد را لراک 14 پیری وچی چلما ما لحیا راتللا صبرتو للاحادیثی چې د پیغمبر د حدیثو په منځ کې زه پاتېږم او زه یم چې زه لړم مو چې چلما ما ته په مانځه کې تشې ګراوه او ټلیفون راغی ورېږه او صبر وکړه او ولاړ په مانځه باندې یو عشق د پیغمبر سره مینه د نبی سره مینه د دین سره او د احادیث سره دغه خلکو چې 14 پیری لړم چې د پیغمبر د حدیث نه پاتېږي ویل حیا راځي حیا د پیغمبر نه